د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د دهلیز له پرانیستلو وروسته د سوداګریزو توکو 10,000 کانټینرونه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته رادننه شوي دي. بلخ ولایت ته له دې لارې د 10,000 کانټینر د رسیدو په تړاو جوړو شوو مراسمو کې د ټولګټو چارو وزارت د اورګاډي پټلۍ موین وویل چې د دې لارې له پرانیستلو سره د سوداګرو لپاره د توکو واردولو په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي. دغه کنټینرونه چې افغانستان ته دغه مسیر ورسوي دي دا الحمدلله د اسلامي امارت امنیت تامینوي، ثابتوي چې الحمدلله په اسلامي افغانستان کې اسلامي امارت په برکت سره دلته امنیت تامین ده. نو دا د دې په معنا باندې ده چې تجاران کولی شي چې په ښه مسؤونه او په اسانه طریقه باندې د خپل صادرات او واردات افغانستان څخه وکړي. ورته مهال په افغانستان کې د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې له پراخېدو په لور وبللې او زیاته کړه چې د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه په 2024 کال کې $1.5 میلیارډ ته رسېدلې ده. د هغه په وینا د چین حکومت د اقتصادي تعاملاتو د پیاوړتیا په موخه دغه هیواد ته د افغان صادراتو ګمرکي تعرفه 0 ته راټیټه کړې ده. په 2024 کال کې د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې ارزښت $1.5 میلیارډ ته ورسید او د هیواد د اقتصادي سکتور د ودې لپاره چین تیر کال پریکړه وکړه چې چین ته د افغان صادراتو ګمرکي تعرفې 0 ته راټیټې کړي. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي او دغه ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس د چین او افغانستان ترانزیتي دهلیز د سوداګرو د لګښتونو کمولو لپاره یو اغیزمن لامل وباله او له چین څخه یې وغوښتل چې په مستقیم ډول په افغانستان کې پانګونه وکړي. ما می‌خواهیم که از کشور چین و در کشور افغانستان سرمایه گذاری بکنه، در پهنه افغانستان همکاری بکنه، ایستادگی بکنه و هر نوعی که باشه انشالله در افغانستان و کار مساعد هست. له چین څخه د 10,000 کانټینرو راتګ یوازې یو شمېر نه دی بلکې د دواړو ملګرو هیوادونو د نیکو نیتونو او دایمي سیاسي ثبات څرګنده نښه ده چې د نوې پانګونې فرصتونو لپاره لاره همواروي. باید وویل شي چې د اورګاډي پټلۍ دغه دهلیز چې د افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین هیوادونه سره نښلوي د افغانستان او چین ترمنځ د وارداتو او صادراتو لپاره یو له ګړندیو ځمکنیو لارو څخه ګڼل کیږي چې له دې لارې څخه د توکو لیږد معمولا له 15 څخه تر 20 ورځو پورې وخت نیسي.